بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. هیله لرم چې ټول ملګري روغ جوړ او خوشحاله وي. څنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل لپاره لوګو جوړه کړو؟ زه شیر احمد شیرزاد ستاسې درانه حضور ته د پښتو ټیپس چینل لري د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته دا واضح کړو چې موږ څنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل لپاره لوګو جوړ کړو. مخکې له دې که چیرې تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترخوا یې د زنګ بټن در سره فعاله کړئ ترڅو ټولې ویډیوګانې تر تاسې پورې ورسیږي. راځو خپل موبایل ته. په خپل موبایل کې اول باید موږ لاړ شو پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپلیکیشن دی چې د پکسل لیپ په نامه دی. نو یو سافټویر یا اپلیکیشن دی چې هغه غواړو را ډاونلوډ کړو. دوستانو تاسې وګورئ ما مخکې را ډاونلوډ کړی وو. که چیرې تاسې نه وي را ډاونلوډ کړی نو تاسې را ډاونلوډ کړئ او بیا یې اوپن کړئ. ښه دوستانو، کله چې تاسې دا اپلیکیشن خلاص کړئ تاسو ته داسې صفحه راوړي. د هر څه نه مخکې به دغه کومه لیکنه ده دا به تاسې ډیلیټ کړئ. دا چې مو کله ډیلیټ کړه راباسئ دې نقطې ته. دلته به تاسې د بیکګراوند لپاره کالر انتخاب کړئ، هر کالر چې ستاسې خوښ وي. زه دغه کالر انتخابومه. ښه دا انتخابوم، راځمه دې نقطې ته راځمه، دلته په شي باندې کلیک کومه. دغه په دې ځای باندې کلیک کوم، دایروي شیفت انتخابومه. د اوپسیټي صفر کومه، لاندې راځمه. دا سټراک یې غواړم یو څه زیات کړم، داسې یو څه زیاتومه. ښه داسې یو څه لا زیاتومه. راځم دلته دې ته غواړم کالر ورکړمه. هر رنګ چې ستاسې خوښ دی تاسې کولی شئ هغه ورته انتخاب کړئ. زه دغه انتخابومه. ښه اوکې کومه. بیا راځم دې نقطې ته راځمه، غواړم یو څه ایډیټ پکښې کې وکړمه. له هر څه نه مخکې راځم دا سټراک یې ورته آن کومه. دا چې ورته آن کړمه دې ته م رنګ ورکومه. دا سپین انتخابومه. یو څه غواړم دا داسې زیات کړمه. ښه صحیح کومه. راځم لاندې راځمه، سټراک مې ورته آن کړئ. شاډو یې ورته آن کومه. شاډو چې مې ورته آن کړل دا غواړم یو څه زیات کړم داسې. ښه دا هم غواړم یو څه زیات کړم داسې. دا هم غواړم یو څه داسې زیات کړمه. ښه راځم امباس یې ورته آن کومه. امباس چې مې ورته آن کړي دا غواړم یو څه کم کړم داسې. ښه دا غواړم یو څه داسې زیات کړو ورته. دا هم په دې شکل زیاتوو. ښه صحیح کوو یې. دا خو صحیح شوله. راځم بیا دې نقطې ته راځمه، ټکسټ ورته راښمه د خپل چینل. خپل د چینل مخفف توري ورته لیکمه چې چینل مې په هر نوم وي زه غواړم د هغه چینل مخفف توري ولیکمه. راځم دلته. ښه دا فاکومه. زما چینل د پښتو ټیپس په نامه دی. نو زه له هر څه نه مخکې پی او ټي ورکومه ځکه زما چینل پښتو ټیپس په نامه دی. راښه مې دلته یږدمه، یو څه یې غټوم داسې. دا چې مې داسې غټ کړئ راځم دې ای ته غواړم یو څه ایډیټ پکښې کې وکړمه. د هر څه نه مخکې غواړم فونټ یې ورتغیر کړمه. راځم دلته فونټ تاسې کولی شئ هر ورته انتخاب کړئ. زه دا انتخابومه. ښه دا مې انتخاب کړئ. زه دا یو څه زیاتوم داسې. کله چې مې زیات کړي راځم دلته یږدمه. دا صحیح ده. په همدغه شکل سره تاسې ورته وګورئ. ښه دا چې صحیح شوله راځم دلته تاسې کولی شئ د لتم کلر ورته انتخاب کړئ، رنګ ورته انتخاب کړئ، یا هم کولی شئ د ګالرۍ څخه ورته راواخلئ. زه به دا ټیکسچر کلیک کومه. زه غواړم د ګالرۍ څخه راواخلمه. ښه راځم په همدې درې ټکو باندې کلیک کومه. دلته راځمه. دلته تاسې کولی شئ هر انتخاب کړئ. زه دغه انتخابومه. دې کلیک کومه چې کومه رومې. ښه دا دلته راغلی. ما دغه رنګ ورته ورکړئ. ښه راځم دلته یو څه نور هم تغییر دا سټراک ورته آن کومه. دا چې مې ورته آن کړئ دغه درجه غواړم یو څه زیاته کړم داسې. ښه دا صحیح شو په دغه شکل سره چې کومه رومې. راځم دلته شاډو یې ورته آن کومه. د اوپسیټي یو څه کمومه داسې. داسې یو څه کمومه. ښه راځم دلته امباس یې ورته آن کومه. امباس چې مې ورته آن کړي دا هم صحیح کومه. دا خو په همدې شکل سره صحیح شوله. راځم پر دې نقطې باندې کلیک کومه. دا دواړه کلفومه. ښه دا چې مې کلف کړله راځم بیا دې باندې کلیک کومه. دلته ټکسټ راښمه، د خپل چینل نوم ورته لیکمه. دلته یې راوړمه، قلم باندې کلیک کوم، بیا کلیک کوم. زما چینل دی د پښتو ټیپس په نامه دی. مثلا
پښتو ټیپس په نامه TIPS پښتو ټیپس په نامه دی. زه خپل چینل نوم لیکم. نوم چې مې کله ولیکئ دا رقم دلته ایږدمه. راځم دلته فونټ ډې ورته تغییرومه. هر څه نه مخکې فونټ چې مې تغییروم دلته راځمه. تاسې کولی شئ هر یو انتخاب کې زه دغه انتخابومه. کلیک کوم یې. دا داسې کوچنی کومه. راځم دلته ایږدمه. یو څه یې لا کوچنی کومه داسې. دلته راځم. بیخي صحیح ده. راځم دلته کالر ورکومه. کالر باندې کلیک کوم. راځم تاسې کولی شئ هر کالر انتخاب کې زه دغه انتخابومه. ښه راځم دلته سټرایک ورته آن کومه. سټرایک چې مې ورته آن کړي پر همدې باندې زه کلیک کومه. دغه مې خوښ دی. دا سپین ورته انتخابومه. راځم شاډو ورته آن کومه. دا یو څه کمومه. راځم امباس ورته آن کومه. امباس چې مې کله ورته آن کړي کلیک کوم یې. دا په همدې شکل سره صحیح سولو. دلته ایږدمه. ښه تاسې وګورئ کولی شئ تاسې راځم پر دې نقطې باندې زه کلیک کومه. دغه کوم کلفان چې دی دا خلاصومه. پر دې نقطې باندې کلیک کومه. درې سره واړه چې کمارومه بیا پر همدې ځای کلیک کومه. دا اوکې کومه. کله چې مې اوکې کړي دا درې سره واړه په یوه ځای کې راغله. تاسې کولی شئ غټ او کوچنی یې کړئ. زه یې داسې غټوم پر دغه مابین ځای وسط یې ایږدمه. ښه دا چې مې کله کښېښوی راځم دې نقطې ته دلته لیکلي سیو از ایمیج پر دې کلیک کومه. پر همدې باندې کلیک کومه. الټرا انتخابومه. ښه دا چې مې انتخاب کړئ دلته لیکلي سیو ټو ګالري یعنې په همدې باندې تاسې کلیک وکړئ. دا عکس تاسې په ګالري کې ثبت شو. نو دغه ویډیو تر همدې ځایه پورې که چیرې کومه پوښتنه لرئ کوم سوال لرئ کولی شئ د همدغې ویډیو په کمنټ کې زما څخه پوښتنه وکړئ. تر یوې بلې نوې ویډیو پورې مو په لوی بخښونکي خدای سپارمه. ښې چارې د خدای په امان.